سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم الله احمد زی ستاسو په چوپړ کې یم سره د نوی درس. دوستانو د نه مخکې چې درس شروع کړو راځئ چې یو څه معلومات تاسو ته درکړم. دوستانو دا کوم صفحه چې تاسو ګورئ، البته زه بیا هم د پخوا په شانې تاسو ته وایم چې زه مارکیټینګ نه کوم د سایټ یا هر څه چې ده. په پخواني درسو کې ما تاسو ته ښودلی و چې د 5 روپو په مقابل کې تاسو کولی شئ چې په دغه سایټ کې سبسکرپشن واخلئ او پوره کال لپاره پې ټریننګ وکړئ. او کله چې تاسو ډیر ټریننګ وکړئ نو تاسو دلته ګورئ، دلته تاسو ته لکه د موټر هغه ډیشبورډ غونډه معلومات درکوي چې په کوم اندازه کې ستاسو پرمختګ شوی. کله چې ستاسو دلته آخري درجې ته ورسیږي نو پخیته نو تاسو پوره کاملا آماده اوسئ چې د خیر سره امتحان پاس کړئ. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې زه به تاسو ته له خیره سره یو ویډیو به د دې باره کې جوړوم چې څنګه تاسو خپل NPH غوښتی شئ. NPH هغه نمبر ته ویل کېږي یا هغه مشخص نمبر ده چې هغه د پرفیکټور څخه غوښتل کېږي. کله چې تاسو امتحان ورکوئ هغه به لکه ستاسو سوشل سکیورټي غونته داسې یو نمبر به وي چې د هغې د طریقې نه تاسو پیژندل کېږئ. نو خدای وکړي چې دا معلومات تاسو ته لږ څه ګټور واقع شوی. نو راځئ چې اوس خپل درس په طرف لاړ شو او فکر کوم چې دا به 5م درس به یا به 6م. خو خیر ده که زه څه تېروتی یم بیا هم تاسو نه بخښنه غواړم. نو د نه مخکې چې ستاسو وخت ضایع نه شي راځئ چې نوی درس ته شروع وکړو. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans un embouteillage, je maintiens les distances de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. ملګرو دلته سوال داسې شوی ده چې په دغه حالت کې زه به خپل سرعت کموم او که نه کموم. نو کوم دوستان کوم ملګري چې موټر چلوي، موټر ځغلوي، هغه دوی ته پته ده کله چې موټر بریک ونیسي نو د هغه دوی دا د بریک ګروپونه ویني چې د رڼا یې زیاتیږي. نو مطلب دا ده چې مخکینی موټر د بریک نیولو په حالت کې ده. نو دنه پوره واضح معلومیږي چې زه مجبور یم چې خپل سرعت کم کم. نو je ralentis یعنی زه خپل سرعت کموم. په دوهم برخه کې داسې سوال شوی ده d'un embouteillage je maintiens la distance de sécurité. کله چې داسې ګڼه ګوڼه وسیږي زه د خپل د امنیتي ساحه ساتم یا د خپل امنیتي مسافه د مخکینی موټر سره ساتم. بالکل خپل فاصله یا خپل هغه کوم اندازه چې تاسو د امنیتي لپاره ضرورت ده هغه به ساتئ. نو سی جواب هم انتخابوو. همداسې د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې ویډیو سره پاس کړئ او لا زیات معلومات دلته په دخي غاړه کې ولولئ. Un site exclusivement réservé au tramway est indiqué par le panneau A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. بیا هم ملګرو دلته سوال داسې شوی ده چې مخصوصا د تابلو یا د پنو په باره کې ده یا د لوحې دي. نو کوم دوستان چې معلومات تر اوسه پورې نه لري مهرباني وکړئ په زموږ په یوټیوب چینل کې دا ټول لوحې ما تاسو ته ټکی په ټکی دانه په دانه تشریح کړی ده چې مثلث څه ته وایي، داسې که چارکونج یا مربع هغه کومه سي لوحې دي او که داسې دایروي هغه کومه سي لوحې. نو مهرباني وکړئ لاړ سئ. خیر دا کېدای شي اوږده ویډیوګانې دي، البته مجبور چې دومره اوږده م جوړوه چې تاسو ته معلومات لا زیات لاسته راسي. نو تاسو کولی شئ چې هلته لا زیات معلومات لاسته راوړئ. خو بیا هم په هر صورت دلته داسې سوال شوی ده چې دغه un site exclusivement réservé au tramway est indiqué par le panneau. وایي هغه ځای یا هغه سایټ یا هغه لاره چې یوازینی د تراموي دپاره ریزرف شوی هغه په کوم لوحه ښودل کیږي، یا هغه ساحه چې د ترام دپاره ریزرف شوی هغه په کومه لوحه ښودل کیږي، په A ښودل کیږي، B ښودل کیږي او که په C ښودل کیږي. نو تاسو که چیرې لوحو ته څه توجه کړئ او یا که یو ځلې هم کتلی مو وي نو دا سوال به تاسو ته ډیر په اسانۍ سره حل کیږي. دا به د شی سره ښودل کیږي، دا د C
نو سی انتخابوو ګورو چې سیستم څه وایي. دا تاسو ګورئ لا زیات معلومات هم دلته تاسو ته درکړل شوی ده. تاسو کولی شئ چې ویډیو سره پاس کړئ او ټکی په ټکی یې ولولئ. J'utilise les feux de croisement, réponse A, de route, réponse B, de brouillard avant, réponse C, de brouillard arrière, réponse D. بیا هم ملګرو دلته لکه پخوا په شانتې کومه څه چې ما تاسو ته ویلي وه بوغیاغ کوم حالت ته ویل کیږي. بوغیاغ هغه حالت ته ویل کیږي چې کله وریځې کته شي لکه دوړه غونته د سرکو د پاسه یي. دا مخصوص د ژمي په موسم کې دا شیان تاسو کتی شئ. کله چې هوا یا ګرمي یا سړه شي ناګهان نو داسې دوړه د سرکو د پاسه یا هر ځای کې تاسو کتی شئ. دا خو زیاتره البته د پاریس دننه دومره به کیدای شي تاسو یا به ووینئ یا که ونه وینئ، خو کله چې تاسو لږ اطراف خواته لاړ شئ نو خامخا به دا حالات ګورئ. نو کله چې وریځ ځمکې ته کته شي داسې حالت به راځي چې ده ته څه وایي، ده ته بوغیاغ وایي. په فرانسوي کې ورته بوغیاغ وایي، په انګلیش کې ورته فوګ وایي، په فارسي کې ورته غبار وایي، او په پښتو کې به موږ تاسو ورته دوړې ووایو، صحیح ده، یا به وریځې ووایو، صحیح ده. نو کله چې وایي داسې یو حالت یې زه به کوم چراغونو یا کوم ګروپونو نه استفاده کوم، صحیح ده. نو کله چې داسې وریځې کته شي د سرکو د پاسه او تاسو سفر کوئ نو تاسو خامخا به د فو د خوځمان استفاده کوئ، مطلب د ډیم چراغونو نه. یوه خبره بی جواب کې ښودل شوی ده فو د غود. فو د غود هغه فول چراغونو ته ویل کېږي. فول چراغونو ته موږ تاسو ضرورت نه لرو دلته. ورپسې بل سی جواب کې ښودل شوی ده بوغیاغ افان، یا د دوړې چراغونه او یا د وریځې چراغونه د موټر مخې چراغونه کې چې یا د موټر مخې ته چې نو هغې ته بوغیاغ افان وایي، او د بوغیاغ اغیر او هغه د وریځې چراغونه چې د موټر شاته یي. نو موږ تاسو مخصوص کله چې داسې یو حالت یي د دغه درې ماډل چراغونو نه استفاده کوو. نو تاسو بیا هم کولی شئ چې دا نور معلومات دلته ولولئ. دلته ګورئ تاسو ته بیا هم څه معلومات یې درکړی ده. وایي کله چې هم داسې یو بوغیاغ او یا داسې وریځې کته شي تاسو که چیرې فول چراغونه استفاده کوئ، صحیح ده، نو هغه وایي د هغه رڼا خطرناکي، مطلب دا ده چې د خلکو سترګو ته خطر رسوي او لکه سترګې به یې وړي او مشکل جوړوي. نو بیا هم دا نور معلومات تاسو کولی شئ چې ځان سره ویلولئ. Dans cette situation, je peux doubler. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو دلته تاسو متوجه شئ دا کوم بایسکل والا دلته مخې ته روان ده او فکر وکړئ دا تاسو ډریوري کوئ. نو تاسو څخه داسې سوال کیږي چې په دغه حالت کې زه کولی شم چې د دې ترڅنګ ډرایو وکړم او که نه. په فرانسه کې سرکونه ډیر ورکوټی ده، خصوصا د ښار دننه. که چیرې څوک بایسکل ځغلوي نو تاسو اجازه نه لرئ چې د هغه ترڅنګ موټر په عین وخت کې وځغلوئ. هو یو امکانات شته، که چیرې دلته منځ کې د سرک د دې منځ کې ګلدان نه وي یا د سمټي باریر یا تاسو ته کومه څه وایم دا سمټي واړه واړه دیوالونه چې د سرک په منځ کې اوسیږي، که چیرې دا ونه اوسیږي نو تاسو کولی شئ چې د دې نه ښه زیاته فاصله واخلئ، کم از کم 2.5 متره، او د بایسکل څخه تیر شئ. بغیر د هغې نه هیڅکله هم تاسو به یې د سره یو ځای نه ځئ، ځکه چې خطر د ده ده چې موټر یې ونه وهي یا هغه ورخطا نه شي، او که ورخطا شي امکان لري چې خطا شي یا د بایسکل څخه به وغورځي او تاسو موټر سره به خامخا یو ټکر کوي یا مشکل جوړوي.
نو د دغه خبرې دپاره تاسو اجازه نه لرئ چې د سره دوبل شئ. دوبل مطلب څنګ په څنګ شئ. نو دلته ویل ده آیا زه دې سره دوبل کېدی شمه؟ نه. بی جواب زموږ تاسې صحیح ده. دوستانو دا فکر کوم چې یو تکراری سوال ده. Je freine fort, réponse A. Je freine progressivement, réponse B. J'allume mes feux de détresse, réponse C. لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلې دا یو تکراری سوال ده او دا زموږ تاسو بیا سوال شوی ده چې په دغه حالت کې زه یا وارې ناڅاپه برک نیسم. ای جواب کې. بی جواب کې داسې ښودل شوی ده je freine progressivement، زه به سلو برک به ټینګ ساتم. او که په دریم جواب کې j'allume mes feux de détresse او یا دا چې د خپل د موټر هغه څلور عاجل اشارې لګوم. نو دوستانو دا پخوا درسو کې ما تاسو ته تشریح کړی و، د باره کې زیات معلومات درکړی و. اوس به خالي انتخاب کو جواب او مخکې به لاړ شو. Ce tunnel est hors agglomération. Je circule sans feu, réponse A, en feu de position seul, réponse B, en feu de croisement, réponse C, en feu de route, réponse D. ملګرو بیا هم د تونل په باره کې سوال شوی ده، خو دا تونل یې داسې ښودلی ده چې دننه په ښار کې نه ده، د ښار نه بهر ده. نو په دغه حالت کې وایي زه به څه کوم، زه به څنګه موټر پکې ځغلوم. A بغیر د چراغونو. B on feu de position seul، فقط هغه کوم چراغونه چې اتوماتیک موټر سره لګیږي هغه سره موټر ځغلوم. on feu de croisement او یا د ډیم چراغو سره. on feu de route او یا د فول چراغونو سره. نو ملګرو کله چې هم تاسو موټر هغه تونل که دننه ښار منځ کې او که د ښار نه بهر وي، هر ځای کې چې دا خپل مغزو ته وسپارئ او دا میخانیکي زده کړئ چې تاسو به د فو د خوازما سره به ګرځئ. فو د خوازما هغه چراغونو ته ویل کېږي چې ډیم ده. نو دلته به زموږ تاسو بهتر جواب څه شي؟ سی. تاسو کولی شئ چې د پخوا په شان ویډیو ودروئ او لا زیات معلومات دلته سره ولولئ. Le panneau annonce une bifurcation d'autoroute, réponse A. Une sortie d'autoroute, réponse B. Une bifurcation d'autoroute avec affectation de voie, réponse C. ملګرو بیا هم د پخوا په شان تاسو ته یو څه معلومات ما تاسو ته ښودلی وو. هر ځای کې چې تاسو داسې آبي او یا آسماني رنګه لوحه ګورئ هغه تاسو ته څه ښیي؟ هغه تاسو ته اوتوغوت ښیي. سمه ده؟ نو اوتوغوت همیشه په آبي یا آسماني رنګ سره ښودل کیږي. دا یو موضوع. دوهم موضوع دا کوم لیکه چې تاسو دا سپین ګورئ دا خپله عمومي اوتوغوت ده. اوس تاسو څخه داسې سوال شوی ده چې آیا دا موږ ته بیرفیکاسیون ښیي او که نه ښیي. نو بیرفیکاسیون هغه ته ویل کېږي چې اوتوغوت تقسیمیږي. مطلب دا ده چې د هغه نه نور لارې وځي. صحیح ده؟ نو آیا دلته وایي دا خبره ده او که نه ده؟ نو تاسو په خپله متوجه شئ. دا په خپله همداسې یو څه معلومات تاسو ته درکوي. فکر وکړئ چې دا یو کوڅه ده او داسې ښي لاس ته دواړه ځایو کې تاسو تاویدی شئ. سمه ده؟ نو مطلب دا شو چې تاسو په دې سوختي کې یا په دې ځای کې هم بل همدغه اوتوغوت د څنګه اخیستی شئ که دې خواته ځئ او که دا نمبر 34 یا 34 ګورئ نو دا هم اخیستی شئ. دا نو فرق کوي چې تاسو ته ګوګل ارت یا ګوګل نویګاتور کومه سي ډایرکشن درکوي. که چیرې تاسو ته ووایي چې سوختي نومیرو 34 واخلئ نو دا به اخلئ، او که چیرې درته ووایي چې A52 واخلئ نو دا به اخلئ. صحیح ده؟ نو دلته دا همداسې یو موضوع ده. وایي دا پنو تاسو ته څه شی اعلان کوي؟ ان بیرفیکاسیون د اوتوریتیر یا د اوتوغوت. بالکل مونږ ته یو تقسیم بندي یا تقسیم بندي د اوتوغوت ښیي. یو موضوع.
اون سوختي د اتوغوت او یا دا ښیي چې د اتوغوت څخه وځي بالکل د اتوغوت نه به وځو که چیرې وغواړئ صحیح ده نو دا ما تاسو ته د پخوا په شان ویلې ده چې څومره جوابونه تاسو وینئ چې صحیح ده هغومره به انتخابوئ که چیرې د امکان په صورت تاسو ګورئ on vérification de autoroute avec affection de voix که چیرې ګورئ چې دا جواب هم صحیح ده نو دا هم به انتخابوئ نو دلته تاسو ګورئ چې دا صحیح نه ده مثال د خبرې لاره تقسیمیږي او په لاره کې یو تاثیرات راځي یا داسې یو معنا ورکوي نو دلته څه تاثیرات نشته کنه دلته صرف دومره ده چې یا به خارجېږئ سوختي اخلئ او یا دا چې هماغه کوم عمومي اتوغوت چې په نورو څانګو تقسیم شوی تاسو به هغه اخلئ نو دلته موږ ته جواب واضح جوابونه دا دوه کېدی شي انتخابوي ګورو چې سیستم کې څه وایي صحیح ده ګوره هماسې کوم خبرې چې ما تاسو ته وکړه هماغه معلومات یې تاسو ته دلته هم درکړی دلته تاسو کولی شئ چې سوختی numéro 34 خو اخلئ سمه ده او یا دا ده چې خپله vérification مثال په څو لارو باندې وایي چې تقسیمیږي اتوغوت هغه اخیستی شي نو ښه جوابونه A او B وشوه L'adhérence au sol dépend de l'état de la route, réponse A. De mon état de fatigue, réponse B. De l'état des suspensions, réponse C. De l'état des pneus, réponse D. ښه بیا هم سوال د ادغانس باره کې ده لکه موږ تاسو پخوا چې د اکواپلناژ باره کې معلومات ولوسته ادغانس هماغه عین موضوع ده صحیح ده ادغانس ملګرو هغه حالت ته ویل کیږي یا هغه څه ته ویل کیږي چې هغه موږ تاسو په ژبه کې استکاک ورته وایو نو استکاک څه ته وایي استکاک هغه عمل ته وایي چې یو سطحه د بل سطحې په مخ ښویېږي که چیرې سطحه باندې ان شاء الله پوهیږئ سطحه د هر شي مخ ته وایي که چیرې د هغه سرک یا د هغه لارې مخه ښویي نو الته ادغانس صفري ادغانس په دې معنی چې الته هغه کوم ټایر یا د موټر تګ چې الته یي الته د ښویېدو امکانات ډېر زیات دي دغه حالت ته ادغانس وایي که چیرې هغه سطحه زیږ وي که هغه سطحه ډېر زیات زیږ وي زیات ادغانس یا زیات استکاک موجود ده او که کم زیږ وي کم موجود ده نو دلته سوال په دغه باره کې ده وایي ادغانس او سول دیپاند اوس وایي دغه استکاک څه شي ته مربوط کیږي د لیتا د لغوت حالت د دغه سرک نو دلته حالت د سرک څه تاثیرات راوستی شي که مثال د خبرې سرک لامده یي که سرک باندې واوره پرته یي او که چیرې زیات ګرمي هم یي کیدای شي چې سرک غوړي یا څه داسې تاثیرات امکان لري چې سرک ښوی شي نو دا A جواب انتخابوو یو B د mon état de fatigue بیا هم دا ستاسو د موټر استکاک زما د ستړتیا پورې اړه لري نه دا خو ایس کیدای نشي کنه C د l'état de suspension زمونږ تاسو د موټر د سسپنشن یا سسپنسیون څه ته ویل کیږي د موټر جمپنو ته ویل کیږي بالکل هغه ته هم اړه نیسي D د لیتا د پنو او زمونږ تاسو د ټایرو وضعیت یا حالت نسبت ته که چیرې ټایر هم ډیر زاړه وي د هغه دا کوم موږ تاسو په ژبه به ورته غوښې ووایو که نه دا کوم اضافي غوښې چې د ټایر د پاسه اوسیږي څومره چې نوی وي هغومره د هغه استکاک زیات ده څومره چې هغه زړه شي هغه به ښوی شي نو که چیرې باران وي واوره وي ستاسو د موټر استکاک بیخي د منځه ځي او کله چې تاسو برک نیسئ هغه به ښویېږي نو دلته هماغسې یو سوال شوی ده چې آیا دا زموږ تاسو استکاک کوم شیانو پورې اړه لري موږ انتخاب کړو چې د سرکه پورې اړه لري زموږ د موټر د سسپنسیون البته د جمپنو و سپرنګو پورې اړه لري او د لیتا د پنو او د موږ ټایرو پورې اړه لري دغه درې جوابونه موږ انتخاب کړو ګورو چې سیستم کې څه وایي
بیا هم تاسو کولی شئ د پخوا په شان ویډیو ودرئ او لا زیات معلومات ځان ته لاسته راوړئ. ګورئ تاسو ته دلته ویل کېږي Un mauvais adhérence est lié à l'état de la chaussée. Pluie تاسو ګورئ pluie beau feuille gravier et ici دلته که چیرې باراني که چیرې مثال د سړک د پاسه پاڼې پرته وي که چیرې د سړک د پاسه ګراویې یعنې هغه ځینې سړکونه ده چې هغه ځان ته شګې لري چې په انګلیش ورته ګراول وایي لکه موږ تاسو د کوم ریګریشن کې چې کوم شګې جوړیږي هغه په اندازه او هغه په یو ځای کې هوارایي نو د هغه ادغانس به ډیر زیات وي صحیح ده دغه شیانو پورې وایي دا اړه لري او لا زیات معلومات تاسو کولی شئ چې خیره دا ولولئ او که چیرې بیا هم ستاسو ذهنیت او مفکوره هم پوره خلاصه نشو خیر ده تاسو کولی شئ چې ګوګل کړئ دا سوال او لا زیات معلومات لاسته راوړئ نو زه خو خپل کوشش کوم چې هغه زیات معلومات تاسو ته دلته وړاندې کړم Je peux dépasser immédiatement. Par la gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite, oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو بیا هم د دی پسما په باره کې سوال ده لکه کومه چې تاسو وینئ دا ټول سوالونه د سړک د بلدتیا په باره کې ده که نه چې په سړک باندې به تاسو کومه چې عمل کوئ څه کوئ څه نه کوئ کومه چې ډریوري کوئ کوم کارونه ښه ده کوم کارونه ښه نه ده نو دلته تاسو څخه سوال داسې شوی ده چې زه دی پسما کوی شم زر تر زره par la gauche او par la droite اول به زه تاسو ته څه معلومات د باره کې درکم ګورئ که چیرې دا تصویر لږ څه تاسو ته غټ کوم یو موټر خو زموږ تاسو شاته بیخي نږدې ده خو که چیرې دلته دا د ګوټ ته یې وګورئ یا د کونج ته یې وګورئ دا سپین موټر دلته روان ده نو زموږ تاسو چپ لاس ته موټر ده یوه موضوع دوهمه موضوع دلته که چیرې دې شیشې ته متوجه شئ بیا هم هماغه سپین موټر ګورئ نو مطلب دا ده که چیرې تاسو چپ لاس ته وځئ نو دلته خطر د موټر د ټکر ډیر زیات ده صحیح ده نو آیا تاسو اجازه لرئ یا تاسو خپل ځان ته اجازه ورکوئ چې دلته دی پسما یا سبقت وکئ نو سبقت باندې خو اوس به ټول دوستان پوهیږي چې سبقت څه معنا د موټر شانه د کمیون شاته ځان اړئ چې کله وړاندې لاړئ یو اندازه بیرته د خپل لیکې ته راځئ نو آیا تاسو خپل ځان ته اجازه ورکوئ چې دا کار وکئ پغله ګوش نه ځکه چې خطر موجود ده یو موضوع اوس سوال داسې شوی ده چې آیا تاسو دی پسما پغله دوات کوئ شئ که نه نو تاسو خپل ښي غاړې ته اوس متوجه شئ نو دوستانو آیا تاسو ووایئ چې قانون راست بر چپ البته زموږ تاسو په وطن کې او په فرانسه کې هم قانون راست بر چپ ده آیا دا اجازه لرئ چې تاسو د موټر د ښي غاړې نه ووځئ او تیر شئ سبقت وکئ دا هیڅ کله هم کېدی نشي دا ښه په خپل حافظه کې وسپارئ تاسو اجازه هیڅ کله هم نه لرئ چې تاسو د دې ښي غاړې نه په دې مسیر یا په دې لیکه کې ځان واچوئ ښه وړاندې لاړ شئ بیرته یې د موټر مخې ته راسئ دا ښه په یاد وساتئ دوستانو بیا هم تاسو ته تکراري وایم هیڅ کله حق نه لرئ ولې حق نه لرئ ځکه چې دا یو قانون نه ده دویم که چیرې تاسو یې د ترڅنګ وځئ او موټر په تاسو باندې ځان کټ کوي که څه کیږي تاسو ملامت یاستئ نو مجموعه کې تاسو ته ووایم چې هیڅ کله حق څوک نه لري چې د موټر د ښي غاړې نه سبقت وکړي سبقت به همیشه د چپ غاړې نه کیږي نو اوس په دغه حالت کې وایي زه څه وکړم آیا د ښي غاړې نه سبقت کولی شم نه تاسو بیا هم دلته وګورئ معلومات د هغې باره کې لاسته راوړی شئ
Je peux circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال داسې شوی ده چې زه کولی شم 90 کیلومتره پر ساعت موټر وځغلوم. نو سره د دې چې تاسو ته دلته معلومات یې درکړی ده چې تاسو کولی شئ 90 پورې لاړ شئ. خو ته به څه کوې؟ تاسو د خپل ښي غاړې ته متوجه شئ، دلته خلک کار کوي او دلته دا کوین یا موږ تاسو ورته مخروط چې وایو که نه، همیشه تاسو که چیرې د سړک د پاسه دا مخروط شکل شیانې ګورئ، د دې مطلب دا ده چې هلته کار روان ده. نو تاسو دلته ګورئ، دلته کار روان ده. آیا زه کولی شم چې اوس په دې 90 کیلومتره پر ساعت خپل سرعت وساتم؟ نه. سمه ده؟ یوه خبره. دوهمه موضوع، je désactive le régulateur de vitesse. اوس د régulateur de vitesse څه ته ویل کېږي؟ دا مخکې درس وکړل که چې ما تاسو ته ویلي وو، ښایي بیا به یې تکرار کړم. ملګرو، کله چې تاسو د یو ښار نه بل ښار ته ځئ، لکه لرې سفر باندې ځئ، فکر وکړه چې د پاریس نه تولوز ته ځئ یا بغدو ته ځئ یا هر چېرته چې ځئ، لاره اوږده ده. په لاره کې تاسو دننه خسته کېږئ، دننه ستړی کېږئ چې خپل خپه د اکسلیټر د پاسه وساتئ. نو په نوي ماډل موټرو کې داسې یو سیستم راوتی ده چې تاسو رګولاتور د ویتس آماده کوئ، عیار کوئ چې زما موټر 80 کیلومتره یا 85 کیلومتره یا 90 کیلومتره پر ساعت لاړ شي. هغه موټر خپله اوټوماتیک همغومره اندازه ساتي. مطلب دا ده چې که چیرې ته خپه د اکسلیټر نه لرې هم کې، نو ستا موټر به په هماغه اندازه رواني. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ته خپل خپه د اکسلیټر د پاسه کلک وساتې. صحیح شوه؟ نو په دغه حالت کې که چیرې هغه آپشن تا آن کړی او ته روانې، صحیح ده، او دلته د کار ساحه ده، نو ستا موټر خو نه سلو کېږي. یا مطلب دا ده چې ستا موټر سرعت نه کمیږي. نو څه به کوې؟ ته مجبور یې چې ته خپل دا رګولاتور د ویتس غیر فعال کې. اوس سوال همدلته همداسې شوی ده، je désactive le régulateur de vitesse. آیا زه هغه رګولاتور د ویتس غیر فعال کوم؟ بالکل، هغه به غیر فعال کوي په دغه حالت کې. بیا هم لا زیات معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې دا ویډیو سره پاس کړئ او لا زیات معلومات دلته ښي غاړې ته ولولئ. صحیح ده؟ نو زموږ تاسو درس هم دلته پای ته ورسېدو او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، او که چیرې کوم سوال، انتقاد، پیشنهاد لرئ دوستانو، ستاسو د کومنټونو، د سوالونو، د انتقادونو په انتظار یم. نو بیا هم که چیرې څه زیاته کم کېږي، تاسو نه بخښنه غواړم. نو تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای مو مل شه.